خبر منی د الله او د الله د پیغمبر په ښایسته طریقې سره بغیر د قسمونو نه. دا تاسو چې قسمونه خورئ خو چې چل دی که و قسم ته څه ضرورت دی؟ زموږ دی په الله قسم وي چې موږ به یې کوو. زموږ دی الله وایي قسمونو ته څه ضرورت دی؟ د الله او د الله د رسول چې منئ په ښایسته طریقې سره منئ، قسمونو ته به یې ضرورت نشته. چې دینداري کې او ځان د ګناهونو نه منع کوې نو په قسمونو او په منښتو ځان د ګناهونو نه مه منع کوه. ځان د ګناه نه منع کوې، په دې ځان منع کوه چې عرش باندې یو رب دی هغه دې ته منع کړی او هغه تا ګوري. ته چې فحش ویډیو ګورې، ته چې فحش تصویران ګورې، ته چې پردو جنکو سره خبرې کې، ته چې هر څه کې، دې ټیم کې هغه الله تا ګوري، ستا اوري. د ګناه نه ځان منع که. نو اول خو دا خبره یاده کوي چې ضرورت نشتی چې ته ځان د ګناه نه منع کوې په منښته سره. دا غوره طریقه نه ده. لکه موږ دا نه وایو چې دا حرام دي، خو موږ وایو دا غوره طریقه نه ده. موږ د الله بندګان یو او چې الله موږ ته څه ویلي چې مه کوه موږ به یې نه کوو، هغې کې منښتو ته ضرورت نشته. دویمه دا مسله یاده کوي، غلط فلمونه او غلط تصویران دا داسې ګناه ده که نه چې دا نشه ده، نشه. او زمونږ خواته بغیر د مبالغې نه دا ویم بې شماره کسان راسي او یا رابطې کوي او دا به څه کېږي او دا څنګه او دا داسې او دا دغه. د دې نه منع کېده دا ډېر ګران کار دی، مګر په توفیق د الله سره چې کله د یو سړي اراده پخوي که نه او د الله نه یېرېږي نو هغه ترې منع کېدی شي. دا داسې ګناه ده. دویمه ده دا داسې ګناه ده، یو خو دا نشه ده، دویمه داسې ګناه ده چې د دې اثرات د آخرت نه مخکې په دنیا کې راښکاره کېږي. بې برکتي د ژوند، د مخ نه د نور ختمېده، بدن کې بیماریانې، مال ختمېده. او څنګه چې ته کې ځکه حدیث کې راځي، ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ځان پاک ساتئ چې ستاسو ښځې ځانونه پاک ساتي. ته چې څه چل ول کې که نه دقې شان به په کور کې ماحول جوړ شي او داسې پسې بیا ځه. نو زه دلته په دې دلایل نه بیانوم چېرې دا کار حرام دی، خو موږ بې شماره ځایونو کې په دې باندې خبره کړې. خو دا ډېر خطرناکه ګناه ده. ګورې دا نور ګناهونه چې دي دا بیا هم سړی پرېښودی شي چې لږ کوشش وکړي. دا ګناه چې مضبوطه اراده دې نه وي که نه او د الله نه پخه یره نه وي نو د دې ګناه پرېښودی دا ډېر ګران کار دی. که چې دې نه نشه جوړه شي دته د هغه وخته پورې سکون نه میلاویږي چې څو پورې د فحاشي نه یې کړي، څو پورې د پردو جنکو سره رابطې نه یې کړي، څو پورې د جنکو تصویران نه یې کتلي. او بله خبره ډېره اهمه، اول خپل ځان ته کوم بیا تاسو ټول نصیحتونه زما ځان ته هم دي بیا تاسو ته چې الله چې د باندې کومه پرده راچولې ده که نه په دې مه دوکه کېږئ. که ستاسو دا خیال چې په ما خو الله پرده راچولې ده زما چاته څه پته لګي او د دې د لاسه طریقې په دې ګناهونو کې ورننوځو ته دوکه شوی. که دا پرده ده نه الله یو ورځ اوچته کړه که نه یو ورځ نو قسم مې دې په الله څوک به راسره لاس هم میلاو نه کړي. شکر د الله ادا کوه چې را پرده ده نه اوچته نه کړي او دا ګناهونه مه کوه. موږ په دې پردې سره دوکه شوي چې یاره موږ که څوک ډېر الله والا خلک کیږو زموږ چاته پته نه لګي. دا خو د الله په لاس کې ده. داسې دا پرده د انسان نه اوچته کړي چې دنیا ته داسې ښکاره کړي تپوس یې مه کوه. نو په دې مه دوکه کېږي چې یاره په ما پرده پرته ده. بله خبره د دې مخلوق نه چې څومره حیا کوي او یېرېږي که نه د دې نه زیاته او زیاته او زیاته د هغې الله حقدار دی. چېرې موبایل کې دا شی اکثر به کې داسې چې مجلس کې کښېني دا زر به پکې تلاوت ولګوي او داسې ځان به تقوادار کړي او ځان به ښه سړی کړي او ځان به موږ خو یو پکې دا ګورو او موږ دغه ما پرېږده او بل پرېږده او بل پرېږده. موږ ته که د هر څه پته ولګي جدا خبره ته د الله نه شرمېږي. او ځکه ما څو څو پیرې د ملګرو ته دا خبره کړې ده چې را بعض کسان پکې
د موبایل دا هسټري زر ډیلیټ کی چې دا څوک ویني نه بیا سبا له څوک چیک نه کی چې تاریخ راوځي چېرې د څه څه کتلي دا هسټري یعنې پرېږده که دا راوځي هم د دنیا شرم دی لږ شرم دی کومه هسټري چې د الله سره پرته ده هغه به څنګه ډیلیټ کړې د هغې به څه کې او چې هغه الله راښکاره کړي د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو مخکې د هغې سره به څه کې هغه شرم سره به څه کوي نو دا یعنې د یو انسان کچه سوچ دی چې مخلوق او مخلوق پرېږده د دې مخلوق د خالق نه حیا وکړه